د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. سونهري مسجد د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې موجود دی چې دا وخت یې ټوله رقبه 18,000 فوټه ده او خوشا 6,000 کسان پکې په یو ځای د جمع مونځ کولی شي. په پېښور چوڼۍ کې موجود دا جومات خپل یو خاص تاریخ لري چې په مختصر ډول داسې دی. د پاکستان جوړېدو نه وړاندې سونهري مسجد په دې ځای باندې د پولیس یوه چوکۍ وه چېرته چې ورسره نږدې د مونځ کولو یو ورکوټی ځای مختص شوی و. په کال 1962 کې د دې جومات د فراختیا او جوړولو دپاره د پېښور څو معزز خلک او شتمن خلک رایوځای شو او دوی د جومات د نوي سره د جوړولو دپاره یوه کمیټي جوړه کړه. مرکزي حکومت د جومات انتظامیې په درخواست د دې جومات د فراختیا او ترقۍ دپاره دې سره خوا کې ګورنمنټ میډل سلوان سکول چې 15 پکې کمرې وې، برنډه و ورسره هال و او دې سره خوا کې د 10 مرلو یو کور و. دغه ټول مرکزي حکومت په 15 لکه روپۍ واخیستل او په سونهري مسجد کې شامل کړل چې ورسره د دې جومات ټوله رقبه 6,880 مربع فوټ شوه. مرکزي حکومت د سلوان سکول د ماشومانو دپاره په ګلبرګ روډ باندې یو بل سکول جوړ کړ چې د هغې نوم ګورنمنټ های سکول نمبر 3 دی. دې نه وروستو د صوبایي حکومت په هدایت انتظامیې په درخواست جومات سره نږدې 3 دوکانونه چې پکې بالخانه هم وه، 4 پکې کمرې وې، دغه ټول هم د جومات د فراختیا دپاره ورکړی شول. د دغې ټولو رقبه 4,200 مربع فوټ ده. 1968 کې کانټونمنټ بورډ پېښور دې سره خوا کې چې کوم روډ دی د هغې نوم و سعود سرکلر روډ. دغه نوم هغې بدل که او نوم یې ورله سونهري مسجد روډ کېښوده. دغه شان دې سره پیوست د نیو کالوني په نوم باندې یو ځای و، کالوني وه، د هغې نوم یې هم بدل که او سونهري مسجد کالوني نوم یې ورله منظور. په 1971 کې کانټونمنټ بورډ پېښور بیا هم دغه ځای کې په دغه روډ سونهري مسجد سره نږدې 3 دوکانونه د جومات د فراختیا دپاره ورکړل. د دغې دوکانونو ټوله رقبه 600 مربع فوټ وه. په کال 1984 کې د جومات انتظامیې په دې جومات کې مدرسه جوړه کړه چې د هغې نوم یې مدرسه تعلیم القرآن سونهري مسجد کېښوده او د دغې د شروع نه وروستو تر 300 پورې زده کوونکي په دغه مدرسه کې دیني تعلیم ترلاسه کوي او په دې کې کوالیفاید استادان باقاعده سبق ښیي، زده کړه ښیي او د هغې په نګرانۍ کې د قرآن پاک تعلیم نه خلک ګټه پورته کوي. په کال 1990 کې د سونهري مسجد انتظامیې کوششونه وکړل او په دغه جومات کې یو وړه شان لایبرري جوړه کړه. د دغې لایبررۍ د کتابونو نه د مدرسې زده کوونکي، د هغې والدین
او عام خلک ګټه پورته کوي. همدا دی د سونهري مسجد لنډ شان تاریخ چې دا په کومه طریقه باندې جوړ شوی دی، په دې کې په کومه طریقه په کم وخت باندې فراختیا شوې ده. او نن پرون د دې جومات ټوله رقبه 18,000 فوټه ده او په دې کې د 6,000 پورې کسان په یو وخت باندې د جمع لمونځ کولی شي. خوشحاله اوسئ، ښاد اوسئ، د خپل ځان او چاپېریال خیال ساتئ.